ابو تاسو امي یادېږي زما خو ډېره یادېږي چې کله اختر راشي بیا به ډېره یادېږي او په هر اختر کې به د هغې زما سره غم او ویل به یې چې زما د لوی جامې نشته. او بچوړیه ستا د مور زما یوه خبره یادېږي او هر یو فریاد یې زما په زړه دی. ابو خلک وایي ګرانه ګرانې ده او خلکو بیا هم اختر له درې جوړې واغوسته. بچوړیه دا هغه خلک دی چې تیارې کریانې ورله راځي او زموږ غوندې خلک خو په خپل رزق پسې حریان دي. جوړې جامې خو ډېره غټه خبره ده ولې بچوړیه ستا جوړو جامو په زرو ته زړه کېږي څو؟ نه ابو هسې تپوس مې وکړو امې دې الله وبښې کله چې به اختر راغی نو زما په جامو او په پیزانو به یې جړل او ویل به یې چې زما د لوی جامې نشته. واو د دې غمونو او نستو د لاسه خو لاړه مړه شوه نوره نیستي او بېوسي دې برداشت نه شوه او موږ یې یوازې پرېښوو. ابو تاسو امي یادېږي زما خو ډېره یادېږي چې کله اختر راشي بیا به ډېره یادېږي او په هر اختر کې به د هغې زما سره غم او ویل به یې چې زما د لوی جامې نشته. او بچوړیه ستا د مور زما یوه خبره یادېږي او هر یو فریاد یې زما په زړه دی. ما خپل پوره کوشش کړی دی خو ما بیا هم د خپلې ښځې دپاره هېڅ هم نه دي کړي د هغې د بېوسۍ او نیستۍ ټولې قصې ماته یادوي خو بیا هم په دې نیستۍ کې به ستا مور زما سره ډېر تکلیفونه تېرول او ما له به یې حوصله او تسلي راکوله او نن زما د نیستۍ او تسلی څوک هم پاتې نه شو. زه ډېر بدقسمته یم چې نه زه ښه خاوند وم او نه زه اوس ښه پلار یم او که اوس زه پلار یم نو خپل زه یو زوی له د اختر جوړې هم نشم اخیستی. زه ډېر بدقسمته یم نه ابو داسې مه وایه ته زما لپاره هر څه یې. زه ستا نه جامې نه غواړم زما نه ته ناجوړه یې څمله او زه ځم چې کباړ لغوم. ښه بچوړیه بیا په وخت کور ته راځه لیټ کېږي به نو. ډېره ښه ده ابو لاړ شه.
چې ډېر کباړ لا وټ کړل. ګوره که نه نن مې ډېرې پیسې ګټلې. ابو وګوره که نه پیسې زه لاړ شوم ځکه لا تعلق نه کوم. ابو پیسې واخله. ابو 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 پاسا ابو تازه واره پکوړم. ابو پاسا ابو پاسا پدې دنیا کې زما هیڅ کوم پاتې نه شو. پاسه کړم ابو ته براوم. حوصله کوه دا امر موږ ته پروت دی. یو نه یو ورځ به موږ هم وبچو یو. حوصله کوه حوصله کوه. زما ابو ته یوازې پرېږدم. بچوړیا ته یوازې نه یې. زه ستا پلار یم بچوړیا. زه ستا پلار یم. زما ابو ماته غږ نه کوي. الله به خیر کړي بچوړیا. الله به خیر. ژوندی شومه کامیاب به یمه ړومبې ژوندونو تجربه مې نه وه. ولې درو بچوړیا زما واړه خو ډېر دي خو یو وړه معصومه لور مې ده. ما اختر جوړو پیسې ته ډېره زیاته کړې دي. که تاسو ورله ارزانه شانې جوړه واخلئ نو ډېره دوا به درته کوم. اوس تا خاوند څه شو؟ څلوره زما خاوند د کولې په کان کې مړ شوی دی. دا خو ډېر بچي دي. خو اصل لیکواله به د ګران څه ټوله ګلار راوړي. ما خانه پیسې نه غواړم. که زما لور له دې ارزانه شانې جوړه واغسته نو زه به درته ډېره دعا کوم. اصل لیکواله خو ما سره سل کوي نه غواړم. لور په کومه ما اگر څه چیرل ما کوه دا غواړم ځه کنه دا پیسې دې کې د بجې پیزا لکه. دا زما مشرې زوی دی که نه. وروره بیا خو ما ستاسو چاته نه لیدلی. اصل کې د فوکس ټول ما په تعلیم او په مدرسه ورکړی و او زیاته توجه ما هغې له ورکړه نو ځان سره مې زیات په دې ګرځېدو نه دی ګرځولی او اوس یې لږ لږ د ځان سره په دې ماحولونو کې عادت کوم. وروره خبرې ډېرې شوې خو موږ دې په څه مقصد راغونډ کړي یو؟ دوستانو تاسو ما په یو امید راغونډ کړی یئ. روژه په خلکو په ګرانه ګرانۍ او نیش نیمګړو کې تېره شوه او دغه شان اختر به پې هم په شلېدلو کپړو او شلېدلو پیزارو کې تېر شي. څه شو هغه خلک چې خپله درنه او د بل سپکه به یې وي. خپل تقریر به یې په تنقیدونو شروع کو او په تنقیدونو به یې ختم کړو او د غریب دپاره به یې هېڅ ونه کړل. خو موږ له پکار دي چې په خپل چاپېرچل کې په خپلو کې د یو بل ملاتړ جوړ کړو. ولې چې همیشه به نه ځواني وي نه به صحت وي او نه به دا مال او دولت وي او په موږ باندې د الله د طرف نه دا یو امتحان دی دوستانو. په دنیا کې دولتمن انسان هغه دی د چا چې ایمان مضبوط دی او د مال ګټلو په سوچونو کې شپې ورځې موږ سبا کوو او یو منډه وي او عمر تیر شي بوډاوالی راشي ځواني تیره شي او مال او جایداد او امیدونه پوره نه شي. همدغه شان دی د دنیا نه یو کفن
نیمګړی لاړ شو. راځئ دوستانو چې عهد وکړو او نور د دنیا دا سوچونه پرېږدو او په دې اختر کې او د دې اختر په دې خوشحالو کې د غریبانانو خوشحالي جوړه شو. که نه الله به مواب نه کي او د الله توره ډېره تېروي دوستانو، ډېره تېروي. او ځکه خو وایي چې هر سړی ژوند تېروي د ځان دپاره. ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي او چې د بل په درد درمن شي. درد هغه دی د خپل ځان په درد حیوان هم ښه پوهېږي. راځئ ملګرو چې د اختر په دې خوشحالو کې د ځان سره یتیمانان، بیچاره خلک، بېوسه خلک شریک کړو او د خپلو پیزارو په شان جامې او پیزار او داول واخلو. که نه زمونږ دا اختر په موږ پوره او په بیچاره خلکو به نیمګړی وي او الله له به بیا موږ د جواب پاتې نشو دوستانو، د جواب پاتې نشو. او ورورا دا خو زمونږ سترګې رڼا کړي. دوسته د دې دنیا نه د کفن نه سوا چا څه نه دي وړي، خو بیا هم انسان ډېر لالچي شی دی چې دې لالچ او هیرس موږ ته د دنیا ډېره زیاته خوږه کړې ده، غټه کړې ده او آخرت او غریبي رانه هېر کړی دی. راځئ ملګرو داسې نه چې نور ناوخته شي. راځئ ملګرو السلام علیکم. سلام بچیا. بچیا دا ستا د اختر جامې پیزار دي او دا 5000 روپۍ ورسره واله. سکینې پیسې پکې واله اختر لپاره ځان. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله. بچوړیا دا ستا د اختر جامې او پیزار دي او دا 5000 روپۍ والا د اختر دپاره په خپل کمې پیسې اپوره کړي. ژوندی شومه کامیاب به یمه ړومبې ژوندونو تجربه مې نه. موږ له پکار دی چې د یتیمانانو په سر لاس کیږو او د هغو د اختر خوشحالیانې جوړې شو. که نه سبا له دا ورځ زموږ په بچو هم راتلی شي. ژوند چا اخیستی نه دی او په ژوند بروسه نه ده پکار، ولې چې اخر مرګ دی و یو زنده چې د مرده په قبر تیر شي. بس د دومره نصیحت په دې دنیا. د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو کړئ.